السلام علیکم everyone welcome to محمد عامر official زم تاسو ورو تاسو منټور محمد عامر جی سټوډنټس په نن لیکچر کې به چې کوم د منګه د فنکشن چپټر چې کوم د سٹارټ کو نن لیکچر زمونږ د ریګارډینګ د دې چې وات اس فنکشن صحیح ده په پریویس لیکچر کې پریویس چپټر کې کوم زموږ سره سټرکچر او پای تاسو ته ایچ اند ایوری ټاپک ډیر زیات په ډیټیل سره ډیسکس کړو او هغه ډیر زیات په خطر طریقه سره هغه ټاپک هغه چپټر مونږ کور کو صحیح ده نن چې کوم سٹارټ د زمونږ د چپټر فنکشن نو د فنکشن چپټر مونږ سٹارټ کو هغه کې زموږ سره ولنه بمونږ نه دا خبرې چې فنکشن څه ته وایي صحیح ده ګوره دا چپټر چې کوم دی په سی پلس پلس پروګرامینګ لینګویج کې دا فنکشن چپټر ډیر زیات یو ایزی چپټر دی صحیح ده په ټول کې ایزی چپټر آی تھنک سو فنکشن دی خو چې په صحیح طریقه سره دا ویل شي او په صحیح طریقه سره د دې لرنینګ وشي صحیح ده فنکشن زموږ سره آسان او ډیر زیات امپورټنت چپټر دی لکه مطلب زموږ سره د دې نه بعد د زموږ سره لاست چپټر دی د دې نه بعد بیا مونږه اوپس ان سی پلس پلس سٹارټ او اوپس ان سی پلس پلس زموږ سره سمپل آبجیکټ او کلاسز کانسپټ مست او فنکشن په ډیر زیات دلته یوز کیږي صحیح ده نو فنکشن ډیر زیات امپورټنت دی فکر چې تاسو زموږ نن لیکچر شو کم پریویس چې ساری کمپیوټر کې چې نور لیکچرز روان دي فنکشن ریګارډینګ په دې چپټر کې نو هغه تاسو مست واچ کې یو کلاس هم تاسو مس نه کوي ځکه چې دا زموږ سره ډیر زیات امپورټنت چپټر دی ډیر زیات امپورټنت کنسپټ دی صحیح د پروګرامینګ لینګویج کې او دا فنکشن چې کوم دی دا سیم کنسپټ په نور لینګویج کې هم داسې دی سم وټ لایک دیټ اوکې خو فنکشن زموږ سره سمپل څه دی پښتو کې ځان پوي کا فنکشن زموږ سره س لاین اپ کوډینګ دی داسې لاین اپ کوډینګ دی زموږ سره چې کې مونږه د خپل مطلب چې موږ سره ریکوایرمنټ څنګه کې موږ لیکل شو لکه لیټ سپوز تاسو سوي چې یاره زه پروګرام لیکم پای کې زه کیلکولیشن کوم کنه نو کزه لکه مطلب لیټ سپوز پروګرام د بایګ زما سره کیلکولیشن دی هغه سیم کیلکولیشن دی خو ماته په سٹارټ کې پکار دی په میډ کې پکار دی په دوه درې ځینو کې نور پکار دی په اند کې مراته پکار دی نو زه بس سمپل څه کومه د غیر لپاره چې د کیلکولیشن لپاره ریګارډینګ کم د غیر کم سټیټمنټس هغه به کم کوډینګ هغه به وکم بیا چې په نور کم ځینو پکار دی سیم با کوډینګ بیا زه هم کوم کنه دلته مې سره سو شو ګوره یو مسله دار را چې مطلب لکه په کوم ځای کې زما ته کوډینګ په کار په ځای کې ما لکه مطلب دا کیلکولیشن لپاره کوډینګ ځالته کوم صحیح ده بل دا چې مطلب دا لکه مطلب ما سیم کیلکولیشن په کار دی په ملټیپل پلیسز کې په کار دی دا غیر لپاره زه چې کوم لکه مطلب ملټیپل ټایمز دا سیم کوډینګ دا کوم سټیټمنټس لیکم نو دا زما د پروګرام ټایم لکه مطلب د پروګرام لینث به هم ډیر زیات سیوا شي صحیح زما سره مطلب لکه پروګرام کې به ریډینګ کمپلیکسټی راشي مطلب لکه موږ پروګرام بیا په فیوچر کې ریډ کوي په ټایم کې نو کمپلیکسټی په سیوا چې زما سره به پروګرام لینث شي صحیح ده بل دا زما سره به ټایم هم ډیر زیات سکی هغه به دا کنزیوم کی کې صحیح لکه مطلب ټایم کنزمپشن پکې سیوا ده صحیح ده نو چې ټایم کنزیوم کوي ډیر نو دا هم زموږ سره پرابلم دی نو دا ټول پرابلم د ختمول د لپاره زموږ سره د فنکشن کنسپټ راغی فنکشن زموږ سره چې لکه سپوز دا کیلکولیشن ول ایگزامپل تاسو درکم چې ماته کیلکولیشن د یو پروګرام په سٹارټ او سو ملټیپل پلیسز کې پکار دی نو سمپل زه وان ټایمز چې کوم دی دا کیلکولیشن کوم سټیټمنټ چې دا غیر لپاره زه خپل یو فنکشن چې کوم دی هغه څه کوم انټروډیوس کوم او دا کوم سټیټمنټ چې دا زره فنکشن باډي کې ولیکم او چې په کوم ځکه ماته بیا دا کیلکولیشن پکاري سمپل دا فنکشن کال کوم او ټول پراپرټیز په غږی کې اکسس کولای شم نو ډیر زیات امیزینګ کنسپټ شي مطلب لکه څومره ته یو فنکشن کریټ کو په هر ځای کې ته پروګرام کې بیا هغه اکسس کولای شي دا غي څومره پراپرټیز دا ټول به ته اویلیبل ته ټول فنکشن باډي به ته سمپل په یو لاین سره هغه بیا الته اکسس کولای شي صحیح ده ګور فنکشن سمپل موږ څه ته ګور فنکشن موږ وایو لکه مطلب لیټس سپوز ته موبایل واغستو صحیح دا ایگزامپل تعالی درکمه تلاړې او یو نه موبایل ځان راوړو او په کلی کې جګ کې خلکو ته کنه ولکه ملګری ته پوښتنه کې چې ته خو موبایل نه یو موبایل دی غسته ته چې یو کنه د خو پرون نه وړې خو فرون دی راوړې دی وای سید موبایل نن د سوګو راوګو لکه دا خو ډیر زبردست دی یار ډیر نوې لش پښ موبایل دی لکه څنګه چل دی د بار نه خو ډیر خسته ښکاري خو فنکشنالټي څنګه ده فنکشنالټي مطلب دا چې کار کول صلاحیت څنګه دی کنه په کار کولو کې څنګه دی د بار نه خو چې کم دی برابر دی ډول څنګه برابر دی خو فنکشن څنګه کار کول څنګه دی کنه نو فنکشنالټي سره سمپل د کار کول دي نو سمپل د کار کول چې کوم دی دغه منګه په پروګرامینګ کې د فنکشن د کنسپټ زم سره داري زم سره سټیټمنټس دي انسترکشنز دي کوم چې منګه د خپل خاص مقصد لپاره منګه لیکو د زم سره فنکشن دی صحیح ده راځو سمپل ډیفینیشن تاسو ډېر خپه کوم او کله چې تاسو په لګي یو پروګرام هم وکم تاسو ډېر خپه شئ صحیح ده ګوره فنکشن زم سره شری ا فنکشن از ا سیټ اپ انسترکشن دیٹ ار ډیزاینډ ټو پرفارم ا سپیسیفیک ټاسک فنکشن زم سره سیټ اپ انسترکشنز دي کوم چې منګه لیکو ډیزاین کو چې موږ په خاص ټاسک پرفارم کو یو خاص کار د پاره چې موږ کوم انسترکشنز لیکو صحیح ده کوم انسترکشنز موږ سره لیکو دا زم سره فنکشن دی صحیح ده اس سمپل زم سره یو سټیټمنټس
سټیټمنټس چې موږ ولیکو یو خاص کار کول د پرفارم کول لپاره یو خاص کار پرفارم کول لپاره چې موږ سټیټمنټس ولیکو زموږ سره فنکشن دی صحیح ده ا فنکشن از ا کمپلیټ اینڈ انډیپندنت پروګرام او فنکشن زموږ سره صحیح ده زموږ سره یو کمپلیټ پروګرام او یو انډیپندنت پروګرام مطلب دا بچا ډیپندنت نه صحیح ده it is executed by the main function or any other function in the program to perform its task په فنکشن د چې کوم ټاسک د پرفارم کول لپاره موږ څه کلی دا موږ انټروډوس کلی دا موږ ډیکلیئر کلی نو دا موږ څه کولای شو دا موږ د مین فنکشن په ذریعہ یا د بل فنکشن په ذریعہ باندې دا چې کوم پراپرټیز دي چې کوم ټاسک لپاره دا موږ پرفارم کول لپاره لیکل هغه پر ټاسک موږ پرفارم کولای شو چې دا موږ د مین فنکشن نه کالکولیټ سره بل فنکشن نه مطلب لیټس سپوز ما سره یو بل فنکشن دی د مین فنکشن نه علاوه دا غیر لپاره موږ دا څه کولای شو ایکسس کولای شو دا فنکشن چې کوم سټیټمنټس دي Okay, the functions are written to write the code of large program by dividing it to smaller units. When a program is more than a few hundred lines, it becomes difficult to follow. In this situation, the program is divided into smaller independent units. These smaller units are coded as function. ګوره سیم هغه قصه چې کله زموږ سره موږ یو کار کوو او کار صحیح زموږ سره مطلب لیک سپوز زموږ سره زه تاسو ته ایگزامپل درکوم د کیلکولیشن دا ایگزامپل شو زموږ سره بل داسې ایگزامپل شو لوکیشنز دي زموږ سره صحیح لوکیشنز دي او هغه لوکیشن دی موږ بار بار ایکسس کول غواړو او لیک سپوز لوکیشن دی او هغه سره ایډریس دی کنه ایډریس او لوکیشن دی زموږ سره کیلکولیشن دی نو دا زموږ سره چې مطلب دا ملټیپل پلیسز کې ما سره دا کیلکولیشن په کار دی دا سیم ایډریس او سم لوکیشن موږ ته سپر پس د فار فکر دی موږ سمپل دغه لپاره فنکشن ډیکلیئر کو دا فنکشن موږ د لپاره ډیکلیئر کو چې یاره موږ دغه پروګرام زمونه کم لانګ کیږي دغه موږ څوک دغه موږ ختم کړو په دې سچويشن کې موږ دا پروګرام په سمال یونټس کې ډیوایډ کو سمال یونټس مطلب څه چې هر سره پر ځان فنکشن موږ هغه څوک انټروډوس کو دغه فنکشن په ترو باندې بیا کوم پراپرټیز چې کوم موږ ته پکاري چې کوم ایم د فاره چې مطلب ملټیپل پرپزز لکه مطلب ملټیپل پلیسز کې موږ ته دغه فکر دي هغه سمپل هغه پراپرټیز هغه سټیټمنټ موږ فنکشن کې انټروډوس کو بیا هغه فنکشن سمپل موږ کال کوو هغه سمره د فنکشن چې کوم باډي کې دنه کوم سټیټمنټس هغه هغه موږ ایکسس کوو صحیح ده نو موږ څوک موږ هغه لارج پروګرام ډیوایډ کو په سمال یونټس کې صحیح ده ښه smaller independent units کی بل زموږ سره شری the function are written to avoid replication of code in the program in large program one often has to execute a piece of code several times instead of writing the code several times the code او زموږ سره ګوره سیمپل همدا قصه را چیرې موږ سره لکه مطلب لکه د کوډینګ هغه د کیلکولیشن اگزامپل تاسو له مخکې درکو چې دا کیلکولیشن موږ ته ملټیپل پلیسز کې په پروګرام کې پکار دي ته دا موږ بار بار لیکو زمونږ پروګرام صحیح کداغه سیم پروسیجر موږ پکار او دا موږ ته سیورل ټایمز پکاري نو دا په ځای انسټیډ of writing the code several times to kada code موږ several times لیکو دا په ځای موږ سو کو دا code موږ as a function چې کوم دی هغه انټروډوس کو او دا فنکشن بیا موږ سمپل کال کو او هغه سمره لکه مطلب په فنکشن کې دنه چې کوم پراپرټیز کوم سټیټمنټس هغه موږ ایگزیکیوټ کو نو سمپل قصه دا شو چې یاره لکه په دې پاراګراف مطلب دا شو چې دا کیلکولیشن پرپز لیټ سپوز دی ملټیپل پلیسز کې موږ ته پکار دی نو سمپل دا کیلکولیشن موږ په فنکشن کې انټروډوس کیو بیا موږ په کوم ځای کې چې موږ دا کیلکولیشن پکاري سمپل موږ دا فنکشن سکو هغه موږ الته کال کو دا غي چې کوم پراپرټیز دي کوم سټیټمنټس هغه موږ سکو ایکسس کو صحیح ده بل زموږ سره اوس د فنکشن خبره کوم ګوره فنکشن کې زموږ سره ډېر لکه مطلب ټایم او بچت کیږي بل سره پروګرام سایز چې کوم دی هغه د فنکشن په یوز کېدو سره هغه هم کمیږي بل په فنکشن کې ریډیبিলিټي سیوا کیږي بل کمپلیکسټي پکې کمیږي بل ستاده شو چې راستا فنکشن چې کوم دی هغه ته سکولای شي لکه یو مطلب مې دا چې په هر ځای کې اکسس کولای شي صرف پروګرام کې په ایوري پلیس کې ته هغه څه کولای شي هغه ته الته اکسس کولای شي صحیح ده په فنکشن زموږ سره بیسیکلی ټو ټایپس دي زموږ سره بلټ ان فنکشن دی بل زموږ سره چې کوم دی هغه یوزر ډیفاین فنکشن دی بلټ ان فنکشن مطلب هغه فنکشن چې هغه زموږ سره مخکې نه بلټ شوی جوړ شوی داسې فنکشن چې هغه زموږ سره پروګرامر چې مطلب لیټ سپوز ما سی لینګویج لکه ماوس جوړ کړی دی کنه لیټ سپوز نو چې دا بجن ستروسټروپ صحیح ده نو زموږ سره چې کوم دی بلټ ان فنکشن هغه سو بلټ ان فنکشن چې کوم دی د لینګویج خپل چې کوم فنکشن دي چې هغه یو خاص مقصد د فار په لینګویج کې الریډي ډیفاینډ دي صحیح ده لکه زموږ سره شری د فنکشن دیټ هاف الریډي بین ډیفاینډ از ا پارت اف د لینګویج هغه فنکشن چې کوم زموږ سره مخکې نه د پروګرام کې څه شوی هغه انټروډوس شوی هغه الریډي ډیفاین شوی and can be used
in any program are called built-in function او چې هغه په هر یو پروګرام کې یوز کولای شو دا زموږ سره built-in function دي د built-in function are provided for general use او built-in function زموږ سره د عام یوز لپاره خو built-in function داسې function دي زموږ سره چې هغه زموږ سره بالکل لکه بچی د لویشه د سپیسیفیک کار د لپاره مطلب دا ته په هر پروګرام کې یوز کې سی پلس پلس پروګرام کې ته built-in function یوز کې نو دا غي هم هغه کاری د کم کار د لپاره چې دا already been defined شوی صحیح ده لکه مطلب که یو function دی چې هغه د دې لپاره دی چې مطلب دا زموږ سره سکرین صفا کی د سکرین چې کوم مخکې زموږ سره کوم ډیټا هغه ختمه کی نو دغه د شنه چې مطلب دلته دا کار دی بل کې بل کنه نو چې کوم سیم کار دی هغه هم په دیزي کې هم په بلجي کې هم په بلجي کې صحیح ده د دې نه علاوه زموږ سره بل چې کوم دی هغه یوزر ډیفاین فنکشن یوزر ډیفاین فنکشن زموږ سره زموږ مین مقصد دی او یوزر ډیفاین فنکشن زموږ سره د فنکشن کریټډ بای د یوزر اور کارډ یوزر ډیفاین فنکشن هغه فنکشنز چې هغه زموږ سره یو یوزر ډیفاین کی مطلب لکه زه یو پروګرامر یم ځانه فنکشن جوړ کوم پای کې خپل فنکشن باډي والا ما زموږ مین ټارګټ هم دا یوزر ډیفاین فنکشن دی نو دا هغه فنکشن کوم چې یوزر ډیفاین کوي چې د زه یوزر یم ځانه فنکشن جوړ کوم پای کې پراپرټیز والا ما او دغه بیا زه لکه کیلکولیشن لپاره زه فنکشن می جوړ کو پای کې می د کیلکولیشن لپاره کوم ریکوایرمنټس هغه پکې واچل دغه بیا زه په پروګرام په کم ځای کې اکسس کوم نو دا مخبل یو فنکشن جوړ کو زه اکسس کوم ځان لمونږ ته ډیره غټه یو فیسیلیټی چې کوم دا هغه د فنکشن اویلیبل کړل صحیح ده دا مثلا شو دا مثلا یوزر ډیفاین فنکشن بیلټ ان فنکشن چې هغه په لینګویج کې خپل فنکشن د خپل خاص مقصد لپاره چې هغه ال سیم صحیح ده یوزر ډیفاین فنکشن هغه چې یوزر ډیفاین کې چې یوزر جوړ کې یوزر ډیفاین فنکشن these function are written as a part of program to perform a specific task دا لکه مطلب کیلکولیشن لپاره ما فنکشن جوړ کوم مطلب زما یو خاص مقصد دی چې کیلکولیشن وکم دا د لپاره ما سوکل فنکشن می جوړ کو these function are written for a specific use د موږ د خاص مطلب کیلکولیشن پرپز لپاره ما جوړ کوم دغه د چې وستا فنکشن چې کوم کیلکولیشن کوم ریکوایرمنټس او کوم چیل دي نو دا زموږ د کیلکولیشن لپاره مو د خاص مقصد لپاره خپل یو فنکشن ډیکلیئر کو صحیح ده په فنکشن کې په یوزر ډیفاین فنکشن کې زموږ سره 3 مین چې کوم پارټس دي هغه زموږ سره دي فنکشن ډیکلیریشن کوم چې موږ پروټوټایپ وایو بل زموږ سره فنکشن ډیفینیشن او فنکشن کالینګ دي دا درې چې کوم دي زموږ سره مین چې کوم دي parts دی of the user defined function مطلب یوزر چې کله یو فنکشن ډیفاین کوي پای کې به دا غي درې دا پارټس مست دي دا موږ ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې ډېر په ډیټیل سره ډیسکس کوو زموږ سره فنکشن ډیکلیریشن کوم چې پروټوټایپ وایي دا زموږ سره فنکشن ډیفینیشن څه ته او فنکشن کالینګ زموږ سره دا به ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې وایو امید لرم چې تاسو په دې کلاس باندې خپوي شوي بل یو اهمه خبره دا ده ها نو اوس موږ خبره کوو د بیلټ ان فنکشن او دغه یوزر ډیفاین فنکشن چې مطلب موږ څنګه پته لګی چې دا فنکشن زموږ سره یوزر ډیفاین دی او که زموږ سره بیلټ ان فنکشن دی کنه نو پای کې یو خبردار چې زموږ سره لیټس سپوز زموږ سره سی ال ار اس سی ار زموږ سره چې کوم دا زموږ سره فنکشن دی دا یو بیلټ ان فنکشن دی ګوره د بیلټ ان فنکشن د پیژنګلو زموږ سره دی چې زموږ سره سیمپل ته دي سره دا یو فنکشن او په دې فنکشن سره د باډي نه د بیلټ ان فنکشن باډي زموږ سره نه دا ډایرکټ زموږ سره په سیمی کولن باندې دی انډینګ کیږي صحیح ده د بیلټ ان فنکشن زموږ سره باډي نه دی انډینګ زموږ سره په سیمی کولن باندې کیږي چې کوم یوزر ډیفاین فنکشن لایک لیټس سپوز دا یو فنکشن ما ډیکلیئر کو صحیح ده اوس دا فنکشن زموږ سره دی امیر په نوم ما یو فنکشن ډیکلیئر کو د دې فنکشن ما سو کو د دې ډیټا ټایپ زموږ سره چې مطلب کوم ویلیو به ریټرن کوي دا غینه د دې نوم څخه پیرامیټر هم څه پاس کولای شم او ته دې باډي زما سره دا رښتو ته دې باډي زما سره په انډینګ سیمی کولن باندې نه دې باډي هم دا ساده لیک سم زما سره مین فنکشن دی نو مین هم زما سره یو چې کوم دی یو یوزر ډیفاین فنکشن دی صحیح ده مین فنکشن زما سره ان سی پلس پلس پروګرام چې کوم مین لکه ایگزیکیوټ کیږي هغه مین فنکشن نه کیږي خو مین فنکشن هم زما سره یوزر ډیفاین فنکشن دی چونکه زموږ چې کوم وینډوي صحیح ده کوم زموږ سره اپریټینګ سیستم یا ډایرکټ زموږ سره پروګرام کې چې کوم مین فنکشن یا ډایرکټ سره یا غیر نه کال کیږي نو دیټس وای مین فنکشن هم زموږ سره مین فنکشن هم زموږ سره یوزر ډیفاین فنکشن دی او پروګرام ځکه لکه مطلب زموږ سی پلس پلس پروګرام مین باید د مین فنکشن ځکه چې زموږ سره زموږ کوم اپریټینګ سیستم دی هغه ډایرکټ چې کوم دی ایگزیکیوشن د چانه کوي د مین فنکشن چې مین فنکشن سره صحیح بس هغه ایگزیکیوټ کوي نو لکه ځکه مونږه د فنکشن د هر څه مونږه په مین فنکشن کې کال کوو صحیح ده امید لرم چې نه کلاس تاسو خوښ شوي ټایم راکول جهان منه زموږ په فنکشن باندې کلاس تاسو بالکل فوښ شوي دغه سمپل خبرې ان شاء الله په پریکټیکل کار مونږه په فیوچر کې زموږ سره کوم نیکسټ کلاسز دی چې مونږ کوو ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې مونږ د یوزر ډیفاین چې کوم 3 مین پارټس دا مونږه ډیسکس کوو ټایم راکول جهان منه السلام علیکم